ظلم د پیدا کېدلو د اسبابو سره یو سبب بخلو، د بخل سره حسد پیدا کیږي، عداوت پیدا کیږي، دشمنی پیدا کیږي، او هغه سبب د قتل او د غصب او د دې شامل کیږي. موږ او تاسو په معاشره کې دا خبره ډیره اسانه ده. ډیر قومونو د نور قومونو ځکه لاندې کړي، ډیر خلکو ته چا جایدادونه قبضه کړي، دا غنیمت بولی یا دا بهادری بولی یا دا موقع بولی، خو نه دا رقم نه د زما ورون. مختصره زندگی خو به در باندې تیره سي، اجي خدای نظر کړي الله ژوندۍ لري، الله جل جلاله دې د په عمر کې برکات واچي. دم داسې د یو چا سره یو مسله وه، خو بس خلکو ته الله جل جلاله دا موقع نه کړه. ورزما غالب ګمان دا کیږي چې د هغو خلکو مشران مړه سوله، خو په کم شي غاړې باندې دي، دا به د محشر په ورځ باندې بیا د دې حساب کتاب ورکړي. ګناه ته تاسې وګورئ، سیدتنا ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها، دا د مؤمنانو ګرانه مور ده، د ټولو مؤمنانو مور ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوروالاو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښځو کې، په ازواج مطهراتو کې دا د ټولو ستره عالمه ده، ډیر علم الله جل جلاله ورکړي. دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین. که چیرې یو انسان را ولاړ سي یوه لویشت ځمکه د یو چا د په ظلم باندې لاندې کړي، نو الله جل جلاله به محشر په ورځ باندې د 7 ځمکو توق په غاړه کې ورواچي. دا دونه ستره لوی او عظیمه ګناه ده. اوس بیا نعوذ بالله دا سړي په یکړو په جریبو د خلکو ځمکې قبضه کړي، بیا نو په مختلفو نومانو باندې یاره دا خو د دوی نه وه، دا خو نو د دوی شاملات وه، دا نو پلانکی شی و، دا نو پلانکی شی وه. زه دې خلکو ته دا وایم، ای خلکو قسم په الله چې سړی خالي پر نفلو باندې، پر ډیرو ذکرو باندې، پر ډیرو اوږدو تسبیحو باندې خدای سړی نه بخښي. دا یقیني خبره ده چې لمونځ به هم کوې، تسبیح به هم وایې، زکات به هم ورکوې، حج به هم کوې، خو دا نورو معاملات هم الله جل جلاله ټیک غواړي. معاملات هم دا رقم ضروري دي، لکه دا د دنیا زندگی دا لمونځ چې ټیک لمونځ به کوې. اوس که سړی اودس نه کوي او لمونځ کوي، دا لمونځ یې قبلیږي؟ دا نه قبلیږي. او که سړی حیا دی د طلاق الفاظ بار بار وای او دی بیا هم وایي چې دا ښځه زما په نکاح کې ده، خو نه ده په نکاح کې، ځکه د نکاح دپاره خپل شرایط شته. که سړی بار بار نعوذ بالله د کفر کلمات وایي او بیا هم دا وایي چې زه مؤمن پاته یم، نو خو نه دی مؤمن، ځکه د ایمان دپاره خو شرطونه دي. خو یو شرط دا دی نعوذ بالله د هر قسم کفري کلماتو څخه به ته ځان ساتي. کفري کلمات به ته نه وایه، که دې وویل په دې ستا نکاح ماتېږي، ځکه مرتد کېږي، او په ارتداد دا معنی یعنی کافر سوې، نکاح دې ماته سوه. دا رقم زما ورونو زموږ او ستاسې د بخښې دپاره او د رب جل جلاله د رضا دپاره لازمه دا ده چې له حرامو به سړی ځان ساتي. حرام په مختلفو طریقو باندې، په مختلفو شکلو باندې د خلکو وصولول، د خلکو مالونه، هغه محرمات چې الله حرام کړي دي، او ته استحلال د دې حرامو د ځان دپاره کوي، یعنې طلب یې کوي، پیدا کوي، کوشش یې کوي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. د ځمکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال وویلی، که یوه لویشت ځمکه چا د قبضه کړ، د 7 ځمکو توق به الله جل جلاله په غاړه کې د محشر په ورځ باندې ورواچي. نو د ده دا ګمان دی چې له دې توقه سره به دی جنت ته روان. د 7 ځمکو توق الله په غاړه کې در اچولی دی، ستا څه ګمان دی؟ د دې سره به ته جنت ته ځې. دا رقم دا لوی کبیره ګناه وي، لکه د انسان قتل دی. ته چې یو انسان قتل کې، بالکل دا صحیح خبره ده چې په دنیا کې د وارثانو در باندې د دیت حق دی، د قصاص حق دی. که اسلامي شرعي حکومت وي، ته به قصاصیږي پر دې مقتول باندې، به دا قاتل قصاصیږي. او که جوړه روغه د سره وسو، بیا به دیت ورکوې. موږ ته چې مرکه او جرګه بولو او دیت به ورکوې، 100 اوښان دي د یو سړي د قتل، دا به ورکوې. او یا د دې قیمت به ورکوې، 1000 دیناره به ورکوې. نو که چیرې د یو انسان دا خو د ژوندو حق دی، پاته سو د مقتول حق، خو دا خو به د رب جل جلاله په مخ کې بیا دی فیصله سره کې شته، زه ولې مړ کړم؟ دی خو معاف کړي، پلار یې معاف کړي، مور یې معاف کړي، ورور یې معاف کړي، خور یې معاف کړي، بچیانو یې معاف کړي.
خو د قاتل به د رب جل جلاله د الله په عدالت کې به بیا څاو د فیصله کېږي. دا فیصله خو نه ده سوی نو اخو مړ دی. نو ځکه زما ورونو زموږ او ستاسې د سختو فتنو وخت په دې د فتنو په وخت کې یوازې او یوازې سړی د الله جل جلاله په اطاعت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې خلاصېدلی شي. نو د ډیرو شانو څخه به سړی ځان ساتي. او بنیاد د دې شانو بنیاد هغه د انسان دپاره بخل دی چې په سړي کې بخالت ورود. بخالت بیا په انسان کې بیا حسد پیدا کوي، بخالت په انسان کې بغض پیدا کوي، بخالت په انسان کې بدنیتی پیدا کوي. او د دغو شانو په راتللو سره بیا انسان ودې ته مایل کېږي چې د یو انسان وهلو ټکول وکړي او بیا یو قدم نور ورمخته چې قتل یې کړي. نو ځکه زما ورونو د دې رذلو صفاتو څخه د ځان د پاکېدلو دپاره مهمه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سړی پلټنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې سړی د دې شانو څخه خلاصېږي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې په زړو کې مینه محبت پیدا کړي.